جعلي پیر لنډه خوندوره او له پند څخه ډکه کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. ماښام له لمانځه وروسته مریدان کرار یو په بل پسې د پیر کرامت هغه له کوره ووتل. پیر چې څنګه له وروستي مرید سره مخه وکړه، په لوړ اواز یې خدمتګار ته وویل: هلکه نور هیڅوک مه راپرېږده. خدمتګار په سینه لاس کېښود، د هغه مریې په څېر کړوپ شو چې پخوا زمانو کې به د خپل بادار مخ ته ودرېد او رسم و تعظیم به یې وکړ. په سترګو قربان. پیر کرامت د ودانۍ دویم پوړ ته پورته شو، تشناب ته لاړ، لاسونه یې څو ځله کلک په صابون ومینځل. ده به تل دا خبره خپلو مریدانو ته کوله: خلک موږ ته له پاچا او شهزادګانو څخه هم ښه ګوري، خو له پاچا او شهزادګانو سره مو دا توپیر دی چې د پاچا ساتونکي خلک نه پرېږدي چې لاسونه یې ښکل کړي. خو موږ دا پابندي پر چا نشو لګولی، ځکه که موږ دا کار وکړو، سبا بیا تاسو څنګه کولی شئ چې زموږ د شفابخشو لاسونو خیرې له ستوني تیر او د کرامت لاړې مو وڅکئ. پیر خپلې ځانګړې کوټې ته ننوت، له المارۍ یې د ویسکي بوتل راپورته کړ، پیاله یې له شرابو ډکه او پر سر راواړوله. مخامخ پخلنځي ته یې پښه ورماته کړه، یخچال ته ودرېد، خپله ځانګړې سلاطه یې له ځان سره راواخیسته او مخامخ کوټې ته بیرته ور وګرځېده. سلات یې په میز کېښود. د به تل د شرابو لومړۍ پیاله په وږې ګېډه له ستونې تېروله او نور به یې له خپلې ځانګړې سلاتې سره څښل. په مړه ګېډه شراب یې نه یوازې نه خوښېدل، بد پرې لګېدل او راګرځول یې. لږه سلاته یې لا نه وه خوړلې چې له بوتل یې تشې پیالې ته نور ویسکي ور واچول. پیاله یې پورته کړه، خو لا یې نیمایي پیاله په سر نه ور اړولې چې دروازه وټکېده. پیاله یې بیرته پر میز کېښوده، دروازې لور ته یې خوله ونیوه. څه خبره ده؟ خدمتګار د دروازې له شاره غږ کړ. باداره یوه ښځه راغلې. د پیر تندی ګونځې شو، په غوسه یې ور غبرګه کړه. څوک ده؟ په دې ماښام څه غواړي؟ له ځایه راپورته شو، خو مخکې له دې چې دروازه پرانیزي او له خدمتګار نه د ښځې په اړه پوښتنه وکړي، په ګیلاس کې پاتې شراب یې ټول په سر واړول. د چڼو لقاب یې لپه چڼې خولې ته واچولې، په خوله یې لاس وواهه، پزه یې پاکه کړه، بوتل یې د میز لاندې کېښود. ورغی، دروازه یې پرانیسته. خدمتګار ته یې په غوسه ور وکتل: تا ته خو ما ویلو چې څوک مه راپرېږده، ته نه پوهېږې چې دا زما د ذکر وخت دی؟ د خدمتګار سر ځوړند شو: پوهېږم، خو دا ډېره شله ښځه ده، وایي چې تاسو پېژني. پیر په غرور ور غبرګه کړه: نه وینې چې هره ورځ څومره خلک دلته راځي او کومه ولسوالۍ ولایت به وي چې ما د مریدان هلته ونه بولي او ونه پالي. خدمتګار لاړې تېرې کړې: پوهېږم باداره، ما ویل هسې سیاسره ده چې په دې ماښام راځي. نو پیر د جملې بشپړېدو ته پرې نه ښود. ځوانه ده که زړه؟ پیرهدار په فکر کې لاړ. د هغې څېره یې ذهن ته راوسته، اټکلي وویل: ولا څه ووایم پیر صاحب، ستا په عمر به وي. پیر لاس پورته کړ، ورته ویې ویل: زره ویې غواړه. ښځه راننوته، د پیر په وړاندې ودرېده. پیر په خپل لوی سالون کې ایښي کوچ ته لاس ونیوه: مهرباني وکړئ، دلته کښېنئ. ښځې پر مخ راخور کړی حجاب وغورځاوه. پیر مسکی شو، په ملنډو یې وویل: په دې عمر او حجاب له چا ډارېږې؟ مېرمن لکه د پیر خبره چې هیڅ اورېدلې نه وي. هیڅ ځواب یې ورنه کړ، کراره کېناسته. پیر یې څهرې ته نور هم ځیر شو، په لاس کې نیولې تسبیح په میز کېښودلې. ښځې ته یې وویل: خورې خیرت خو به وي؟ ښځې جدي څېره ونیوله: که خیرت وای نو په دې ماښام به څنګه ستاسو تر درګاه راتللم. پیر په معنادار انداز ور وکتل: مراد دې ووایه. د مېرمن اوږې وښورېدې، نیغه کېناسته. مراد نه دی، شکایت دی، عریضه د پیر صاحب. پیر وپوښتله: له چا شکایت دی؟ چاته عریضه کوې؟ ځکه د خدای په زور او د نیکونو په برکت له ظالمانو د مظلومانو حق اخیستی شم. نن سبا په خپل وکالت او ولایت له حکومت سره هم جنګېدی شم. هیڅوک مې مخ ته نشي درېدلی. ښځې سر وښوراوه، شاوخوا یې وکتل، په سر راخور نری شال یې په سر راسم کړ، لکه عریضه چې ترې هیره شوې وي یا د خپلې غوښتنې او شکایت په بیان کې پاتې راغلی وي. د مخامخ ځواب په ځای خبره بله خوا واړوله: زه دې ونه پېژندم. د پیر سترګې وځلېدې، باڼه یې پورته ونیول، په حافظه یې زور راوړ. ښځې ته د جنایي مامور په څیر سر تر پایه ځیر شو. مېرمن د ده د فکر تنابونه وشکول.
ورته وی ویل ملامت نه یې، زما او ستا په لیدو 25 کلونه اوښتي دي. پیر ټوپ کړ، په څرخکي چوکۍ کې یو سلاتیا درجې راتاو شو. د ماشوم په څیرې لاسونه وپړکول. 25 کلونه. بیا یې وویل نو ته پوهېږې چې 25 کلونو کې به ما څومره ښځې خپل مراد ته رسولي وي. د ښځې له خولې ووتل په سلګونو. پیر چې د سلګونو عدد واورېده نور هم ځان ته غرض شو، په باټو راغی. سلګونه نه میلیونونه. هیڅ داسې ولایت او ولسوالي به پیدا نه کړې چې زموږ له مریدانو خالی واوسي. تاسو به هم خامخا زموږ د مریدانو له جملې یاست. میرمن وخندل او وی ویل زه نه یم، خو خاوند او ټوله خسرګنۍ مې ستاسو مریدان وو. د پیر په شونډو مسکا خپره شوه. ښه ډېر ښه، هغه اوس چیرې دي؟ ښځې په غمجن غږ ځواب ورکړ هغه اوس مړه دي. پیر لاسونه لپه ونیول. خدای دې وبخي، همدې کور ته به راغلي وي. ښځې خبره تایید کړه هو، همدې کور ته. پیر پوښتنه وکړه کوم مراد مو درلود؟ ښځه غلې شوه لکه په ځواب چې شرمېده. په شرمناک غږ یې وویل شنډه وم. پیر د پوښتنو لوی قطار د دې مخ ته جوړ کړ. بیا دلته پاتې شوې؟ میرمن سر وخوځاوه. هو. پیر ورته ویل څومره؟ میرمن ځواب ورکړ 2 میاشتې. پیر ته زاړه یادونه ور یاد شول او وی ویل ښه هغه وخت زه ځوان وم، په یاد مې دي مریدانو به شنډې میرمنې په دې کور کې پرېښودې. بیا به د دې کور په برکت خدای د هغوی نطفه زرغونه او د اولادونو لورینه به پرې کېده. تسبیح بیرته په لاس کې ونیوې، په شمېرلو یې بوخت شو. په سالون کې ځوړند لوی تصویر ته یې لاس ونیوه. زما پلار به دې هم په یاد وي که نه چې څنګه نوراني انسان و. میرمن هم هغه تصویر ته سترګې ونیوې چې د پیر سترګې پکې ښخې شوې وې. د خپل پلار او مریدانو په ستاینه یې پیل وکړ. وی ویل ډېر نوراني انسان و. هیڅ دم او دعا یې بې تاثیره نه وه. د هغوی د دعا په برکت څومره شنډې میرمنې امیدواره شوې. خامخا به ته هم خپل مراد ته رسېدلی او د اولادونو دروازه به خدای تعالی درته پرانیستې وي. خدای دې وکړي چې اوس 100 درجن نیک صالح اولادونه ولري. ښځه تر ډېره غلې وه لکه خوب یې چې یوسي. پیر وویل په دې ځمکه چې چا قدم ایښی هیڅ کله بې مراده کور ته نه وي ستنې شوې. د خپل کور لوی باغ ته یې لاس ونیو. په دې کور کې چې داسې ونې او بوټي زرغونېږي همداسې پکې خدای د شنډو ښځو نطفې هم زرغونوي. ښځه لکه له خوبه چې راکیني په چوکۍ کې رانیغه شوه. خندا ورغله. وی ویل خو زه په دې کور کې نه یم امیدواره شوې. پیر بیرته تسبیح په میز کېښودې. په خپله منډۍ ګیره لاس ووهه. څه یې کوې؟ څه دلته او څه هلته. خو د دې کور خاوره او زموږ د پلار دم او دعا وه. ښځې د نه په بڼه سر یوه او بل لوري ته وښوراوه. نه صیب نه، زه نه دې کور حامله کړی یم او نه ستا د پلار دم او دعا. د پیر سترګې وپړسېدې لکه د خپل پلار توهین چې حس کړي. په لوړ غږ یې وویل نو چا؟ ښځې لاس پورته کړ. له تا امیدواره شوم. پیر ځان ته لاس ونیوه. له ما؟ میرمن هغه ورځ او شپه ور یاده کړه چې 25 کلونه مخکې هم دې کور ته له میړه سره راغله. تا ته نه در یادېږي چې راغلی او زه دې له ځان سره بل کور ته یوړم، هلته چې د همداسې نجونو مکمله ډلګۍ وه او تا به هره شپه یوه خپل کور ته د خپل پالنګ میلمه کوله. پیر لکه ځای په ځای چې په زنا ونیول شي دومره وډار شو. ورته وی ویل ته یې څوک؟ خبرې وکړه. له ویرې ورپېده. سترګې یې مړې ونیولې. رنګ یې زیړ واوښت. راپورته شو. غاښونه یې په شونډو کې ښخ کړل. لاسونه یې کلک موټي کړل. تا به ویل چې په میرمن وار کوي. بیرته کېناست. میز یې کلک په سوک وواهه. دا دروغ دي. دا زما او زما د کورنۍ په وړاندې یوه پلان شوې دسیسه ده. د ښځې شونډې وخوځېدې. خندا ورغله. غوښتل یې څه ووایي چې پیر له ځایه پورته شو. د دې مخ ته ودرېده. ورته وی ویل ووایه چا رالېږلې یې؟ څه غواړې؟ که ښځه نه وای سمدلاسه مې مخامخ له دې ځایه بندیخانې ته بولې. د خپل زور او قدرت په څرګندولو یې خوله پرانیسته. پرون مې په همدې ځای کې په یو ځوان لیکوال چې زما نیکه پسې خبرې کړې وې توبه وویسته. خو ښځه د دې له ګواښ ونه وېرېدله. ورته وی ویل خو زه دروغ نه وایم پیر صاحب. پیر بیا میس کلک په سوک وواهه. ته دروغ نه وایې، خو ته یې مجبوره کړې چې دروغ ووایې. ښځې په ورو وویل چا؟ د په قهر ور غبرګه کړه.
زما بدخواهانو دښمنانو چې سبا ټولې رسنۍ زما او زما له کورنۍ بڼه کې وباسي. بیا یې وپوښتل چې دروغ نه وایې نو څه ثبوت لرې؟ ښځې خپل لاسي بکس ته لاس ننویسته، څو پخواني عکسونه یې ترې راوویستل. د پیر مخ ته یې ونیول، پیر عکسونو ته ځیر ځیر وکتل. ښځې په عکس ګوته کېښوده. دا هغه ډنډ دی چې ما او تا پکې په ګډه لامبل. او بیا بل عکس راواخیست، او دا هم هغه باغ دی چې د یوې ونې لاندې دواړه ولاړ یو. په پیر خولې راماتې شوې، سر پرې وګرځېده. د لیوني په څېر یې له غوسې ټوپ واچاوه. د ښځې له لاسونو یې عکسونه راواخیستل، څیرې څیرې یې کړل. خو ښځې د غوسې هېڅ پروا ونه کړه، خندا ورغله. ورته ویې ویل ته به کوم عکس څیرې کړي؟ پیر صاحب له ما سره د داسې عکسونو مکمل البوم دی. پیر له غوسې چیغه کړه نو چې دی در سره څه؟ ته اوس له ما څه غواړې؟ د سکوت بیه دې ووایه. ښځې وخندل. زه له تا هیڅ نه غواړم، زه دعوې ته نه یم راغلی او نه تیر یادونه تازه کوم. پیر اوږې وښورولې. نو څه غواړې چې په دې تیاره ماښام کې زما ذکر و فکر خرابوي؟ هم ما ګناهګاروي او هم ځان. ښځې په آرامه وویل زه د دعوې او لانجې ښځه نه یم، عرض او داد لرم. د پیر تندی وغوړېده. په مهربانه لهجه یې وویل ووایه د څه شي عرض؟ میرمن خپل داد ور واوراوه. زوی دې زما له لور نه منع کړه. د پیر سترګې سپینې راواوښتې، شونډه یې تر غاښ لاندې کړه. زما زوی؟ د ښځې غوسه راوپرېده. بې له ویرې یې زړور ځواب ورکړ هو، ستا هغه لوچک زوی زما لور ته هره ورځ لار نیسي. پیر غلی و. بیا یې وویل لور دې څه کاره ده؟ ښځې ورته وویل د طب محصله. پیر وخندل، خبره یې په ټوکه واړوله. خفه کېږه مه، خو خوښېږي به یې. د ښځې د غوسې رګونه راوپرېدل. له ځایه راپورته شوه، لاسونه یې پورته واچول. پورته او ښکته لاړه او راغله. بیا یې ورته وویل دا څه کوپر غږوې؟ پیر چوکۍ را شاته کړه. ویې ویل ولې خدای دې نه کړي؟ دا ځل ښځې کلک له میز ډب پورته کړ او ورته ویې ویل هغه یې خور ده. په پیر سر وزنګېده، په زړه یې لاس کېښود. دا څه وایې؟ هغه زما لور ده؟ میرمن سر وښوراوه. هو، هغه ستا لور ده. پیر له ځایه راپورته شو، د لاسونو پنجې یو پر بل کې ورکړې. ښځې ته یې وویل بس د خدای روی ومنه چې په هر څه باندې برغولی کېږده او دا خبره پټه وساته. یوه اونۍ د لور له کور څخه د باندې مه راپرېږده. هسې هم بله اونۍ زما د زوی کوژده ده. له هغې وروسته یې په دا سبا لندن ته پرواز دی. تر 1 کال پورې نه راګرځي. چې راوګرځي سمدستي یې واده دی. د ښځې رنګ وغوړېده. قرار یې وویل لږ په دې ښار کې د خپلو بې شمېره اولادونو، خویندې او میندې پوښتنه کوه. پیر په ځای کې نیغ ودرېده. له غوسې لړزېده. ښځه له ځایه راپورته شوه. حجاب یې په مخ راخور کړ. پرته له دې چې شاته وګوري، د پیر له کور نه روانه شوه.